پچاو دو شندو و خندل زخمی افغانستان پچاو دو شندو و خندل زخمی افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان پچاو دو شندو و خندل زخمی افغانستان پچاو دو شندو و خندل زخمی افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان د کفر سره لښکرې شوې په تېښته ګوډې ماتې د کفر سره لښکرې شوې په تېښته ګوډې ماتې او واخستا په وینو آزاد افغانستان او واخستا په وینو آزاد افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان اوس خدایا څومره خوند کړي جنتي افغانستان. نوم یې میرویس ته د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اولا نو د وچکالي په حساب کړو نو خامخا البته سړی زیات خوشحاله وي ځکه چې کال ډېر یعنې خوش کال ده. تر اوسه پورې کوم بارانونه نه دي واورې نه دي سوي ژمی تر اوسه پورې یعنې مخ په خلاصېدا ده خو خوشحالي ډېره ده نو البته خامخا ټول ورته خوشحاله دي. دولت ته خو مو غوښتنه دا ده چې تی تر وار له مخکې هغه چې دوی کومې پیښې رامنځته کېږي د سیلابونو یا د واورې او کوم د لارې بندښت رامنځته کېږي دولت باید پیش له پیش نه باید خپل آمادگی ورته ونیسي او په خپل وخت سره هغه جای ته ځان ورسوي. ما محمد رضا هستم، انستزیولوگ شفاخانه ولایتی غزنی. ما واقعا زیاد خوشحال هستیم به این خاطر که امسال خشکسالی بسیار زیاد است دیگه اما سطح هوا بسیار پایین رفته برای مردمی که زراعت و کشاورزی میکنن اصلا هوا هیچی نمیشه پیدا نمیشه واقعا و کسایی که در شهر زندگی میکنه تمام چاها خشک شده واقعا زیاد خشکسالی است در این سالا و امسال زمستان بسیار همینطور واقعا نه باران بود نه دیگه ولی این روزا که باران شروع کرده واقعا خوشحال هستیم که زمستان باران باشه به این خاطر که همی سطح آب بسیار پایین است دیگه دولت در این سطح باید همی دریاها و جاهایی که هست کاریزا و جاهایی که هست اینا رو باید جور کنه و بندهایی که هست مثل بند سلطان و بند سرده و اینا رو باید ترمیم کنه و جور کنه به این خاطر وقتی یک سیلاب بیایه و به مردم ضرر نرسانه به خانه های مردم به کشتزارهای مردم ضرر نرسانه و به این خاطر از دولت میخواهیم که همین بندهایی را که از دریاها و اینجا هست باید اینا را ترمیم کنه و جور کنه به او خاطر بسیار خوب میشه.